السلام علیکم همت جان آفیسیل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو موږ په افغانستان کې د یو اس ای یا هم د امریکا هیواد ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. دا چې ټیک ټاک اکاونټ څخه په افغانستان کې پیسې نه ګټل کیږي او یا به هم په خارجي نمبر باندې د ټیک ټاک اکاونټ جوړوي ترڅو ته له ټیک ټاک څخه پیسې وګټې. او که چیرې کې په خارجي نمبر باندې تاسو په افغانستان کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ نه کړئ نو تاسو نشئ کولای د ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ. نو زه تاسو ته دغه ویډیو کې یوه ډېره اسانه طریقه درښایم. بغیر له خارجي نمبر څخه تاسو کولی شئ د یو اس ای اکاونټ په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې جوړ کړئ ترڅو ستاسو اکاونټ چې د هغه مونټایزیشن اپشن چې د هغه فعال شي او د دوی کوم شرایط چې دي 1000 فالوورز او د هغې ترڅنګ ویډیو باندې کله چې 1,00,000 ویوز راشي نو له هغې وروسته تاسو ته به د ټیک ټاک څخه پیسې ګټل شروع شي. نو دغه ویډیو کې تاسو ته زه ټوله طریقه درښایم څنګه موږ په افغانستان کې د یو اس ای اکاونټ چې دی هغه جوړولی شو. نو راځم ویډیو ته. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو ته زه لومړی دغه نوی اکاونټ درښایم دا چې ما دغه په خپله افغاني نمبر باندې جوړ کړی دی، یعنې مونټایزیشن اپشن هغه چې دی اپشن چې د هغه نه دی فعاله. نو تاسو ته زه لومړی خپل اکاونټ درښایم. زه راځم پروفایل ته، دلته راځم. دلته تاسو ګورئ دغه ځای کې کله چې یو خارجي نمبر باندې یا هم کوم بل هیواد تاسو ورته انتخاب کړئ تاسو دغه ځای کې د بیلانس اپشن هم اضافه کیږي او د مونټایزیشن اپشن هم راځي. دلته اوس د بیلانس اپشن چې د هغه نه دی اضافه شوی، یعنې ما دغه چې دی په افغاني نمبر باندې جوړ کړی دی. نو زه راځم اوس تاسو د مونټایزیشن اپشن هم درښایم چې مونټایزیشن ځینې اپشن هم نه دي پکې اضافه شوي، لکه لایف اپشن چې دا یعنې تاسو غواړئ چې لایف په ټیک ټاک وغږیږي هغه اپشن هم نه دی اضافه شوي. زه راځم دغه کریټر ټولز باندې کلیک کوم. دلته وګورئ زموږ زیات اپشن چې دي دلته تر اوسه پورې آپ دي نه دي فعال شوي نه دي، یعنې ان شوي نه دي. دا خاطر چې ما په خپله افغاني نمبر باندې دغه ټیک ټاک اکاونټ چې دی جوړ کړی دی. نو که چیرې کې یو خارجي نمبر باندې یا په هم فقط ورته یو اس ای یا هم یونایټډ کینګډم انتخاب کړئ تاسو ته به دا ټول اپشن چې دي هغه فعال شي. نو زه اوس راځم تاسو ته په ثبوت سره درښایم چې مونږ ته دغه اپشن چې دی دغه فعالېږي که نه. زه راځم له دغه اکاونټ نه لوګ آوټ کېږم، نوی اکاونټ تاسو ته جوړوم. زه له اکاونټ څخه لوګ آوټ شوم. زه اوس نوی اکاونټ جوړوم. تاسو ته زه اوس درښایم څنګه موږ د یو اس ای یا د امریکا هیواد اکاونټ جوړ کړو ترڅو زموږ مونټایزیشن چې د هغه فعاله شي او زموږ کله چې دوی شرایط پوره کړل نو موږ ته به پیسې ګټل چې د هغه شروع شي. تاسو به چې کله ټیک ټاک ته داخل شوئ لاندې دغه ځای ته به راشئ. دلته وګورئ دغه ځای کې افغانستان لیکلی دی درته، صحیح ده. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ دغه افغانستان باندې به کلیک وکړئ، دلته به سرچ کې ورته ولیکئ یو اس ای یا هم یونایټډ، خالي ورته ولیکئ چې یونایټډ سټیټ. زه راځم ورته لیکم. یونایټډ سټیټ مې چې ورته ولیکل دلته لاندې وګورئ دغه ځای کې دغه به انتخاب کړئ، صحیح ده، یونایټډ سټیټ. کله مو چې یونایټډ سټیټ انتخاب کړل دلته وګورئ لاندې دغه ځای کې یونایټډ سټیټ چې د هغه انتخاب شول دا ځای کې، صحیح ده. دغه ځای کله چې دا ځای کې یونایټډ سټیټ انتخاب شول نو له هغې وروسته به راشئ دغه ځای کې کنټینیو ویت ګوګل، صحیح ده. یا هم که له فیسبوک سره یې کنیکټ کوئ یا هم کوم بل ایمیل سره یې کنیکټ کوئ نو زه راځم دلته کنټینیو ویت ګوګل سره له یو جیمیل سره یې کنیکټ کوم. دلته به ورته یو ایمیل انتخاب کړئ چې تاسو هر ډول ایمیل لرئ نو یو ایمیل به ورته انتخاب کړئ، د ایمیل په واسطه به ورته داخل شئ. زه راځم یو هماغه ایمیل چې ما تاسو ته مخکې وښودو چې ما په کومو افغاني نمبر باندې جوړ کړی په هماغه ایمیل باندې ورته داخلیږم ځکه ما اوس ورته یونایټډ سټیټ انتخاب کړی دی، صحیح نه. دغه د زه اکاونټ ته داخل شوم. زه اوس راځم پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلم پاس درې ټکو باندې کلیک کوم دا ځای باندې. دلته تاسو وګورئ لاندې ما تاسو ته تېر اکاونټ کې وښودلو دغه ځای کې وګورئ دلته بیلانس اپشن چې دی دغه هم اضافه شولو، صحیح ده.
تر اکاونټ کې چې ما په افغاني نمبر باندې جوړ کړی و په هغې کې نه و اضافه شوی. تاسو ته د ویډیو په سر کې مو وښوده. زه اوس راځم کریټر ټول باندې کلیک کوم. هلته آپشن هم درته ښیم د موټایزیشن چې څومره اضافه شوي دي. دلته وګورئ زموږ موټایزیشن آپشن هم ټولې اضافه شولې. دلته د لایف آپشن هم وګورئ چې زموږ د لایف آپشن هم اضافه شوله. موږ کولی شو چې اوس لایف هم خبرې وکړو په دغه اکاونټ کې. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د USA امریکا هېواد ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. دلته وګورئ لاندې تاسو ته لیکلي دي دغه ځای کې وایي تاسو باید 10,000 فالوورز او تاسو ویډیوګانو باندې 1,00,000 ویوز باید راشي. له هغې وروسته تاسو ته به له ټیک ټاک څخه پیسې ګټل چې دی هغه شروع شي. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په افغانستان کې د ځان لپاره بغیر له نمبر څخه د USA یا د امریکا هېواد ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.